د پاکستان په زړه کې د نامنۍ یوه بله پیښه 18 کلنه ټیکټاکره ثناء یوسف اسلام آباد کې ووژل شوه. خو ولې او د څه لپاره؟ پوره جزئیات هم دلته وګورئ او انعکاس میډیا چینل سابسکرایب کړئ. د پاکستان امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې ورځ تر بلې بحراني حالت ته په ننوتو دی. جنګ اوس هلته د پنجاب کور ته هم ننوتی او هره ورځ د پاکستان په زړه کې یو نه یو کس د هدفي وژنې قرباني وي. تازه نن سهار په اسلام آباد کې د ثناء یوسف په نوم یوه ټیکټاکره هم وژل شوې ده. خو تر اوسه پورې د قتل دوسیه نه ده پرانیستل شوې او نه هم د قاتلینو په اړه رسمي شواهد پیدا شوي دي. امنیتي کیمرو کې هم نه ده لیدل شوي چې څنګه کله او د چا لخوا ویشتل شوی. دا یو ډول پلان شوی قتل معلومیږي چې څنګه د پاکستان په زړه اسلام آباد کې یو څوک ویشتل کیږي او د قتل پیښه یې پټه وي. د ثناء یوسف د کورنۍ غړو او پاکستاني رسنیو وویل چې دوی او ثناء یوسف له چا سره دښمني نه درلوده، خو دلته دوه خبرې کیدای شي: یا خو هغه د جنسي وړاندیز ردولو له امله وژل شوی او یا خو د خپلو هغو ویډیوګانو له امله وژل شوی ده چې دوی د انحلاف ترسره کولې. په پاکستان کې د جنسي تاوتریخوالي پیښې ډېرې دي او دلته په هرو 100 کسانو کې 40 تنه یوازې د جنسي پیښو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي او هاي له ثناء یوسف هم جنسي غوښتنه شوې وي چې یا یې رد کړې ده او یا یې له جنسي پیښې وروسته د ثبوتونو د له منځه وړلو لپاره وژلې ده. همداراز ثناء یوسف د انحلاف توهینامیز او سپکاوي ته ورته ویډیو کلیپونه نشرول او په انسټاګرام یې خپرول چې هندي وګړو ورته ډېر کله اخطارونه هم ورکول. نو ښایي دا هم ممکن وي چې په پاکستان کې د هندي جاسوسانو له لوري وژل شوي وي. په هر حال ثناء یوسف د ژوند کولو حق لره او دا عمر یې د دومره ظلم د برداشت کولو نه و. هغه اوس مهاله 13 کلنه وه او لا یې هم د قانوني ځوانۍ عمر نه درلوده. هغه اصلا د چترال وه خو دا څه موده کېږي له کورنۍ سره یو ځای په اسلام آباد کې اوسېدله. تاسې په دې اړه څه ویل لرئ کمنټ کې ولیکئ. زموږ ویډیو شیر او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لویه شه.